سلامونه. هیله مند یم چې تاسو به ټوله روغ جوړ خوشحاله یاست. د ساینس اکیډمي چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. په دنیا کې 3 رقم کتابونه دي. یو هغه کتابونه څه وخت چې یو انسان یې ووایي شی هم نه کیږي زده. دوم هغه کتابونه چې څه وخت یو انسان یې ووایي یو شی جنې زده کړي. او دریم هغه کتابونه چې څه وخت انسان یې ووایي د انسان چې کوم فلسفه ده، کوم سوچ دی، کوم ورکینګ میتودولوژي ده، هغه ټول وربدله کړي. نو دا رقم یو کتاب پر ما پیش سوی دی د ډیپ ورک په نامه چې ما ووایي او ما ته خو ډېر خوند راکړي او زما د دې سره سوچ، زما فکر، زما چې کوم ورکینګ میتودولوژي ده هغه ډېر رابدله کړه. نو په دې باندې زه غواړم چې دا کتاب زه یو کوچنی سمري وکړم، د هغه څه کیدای سي تی هم فایده واخیست. په دې کتاب کې چې کوم د دې کتاب لیکوال دی کال نیوپورټ، هغه دا خبره کوي چې په دنیا کې تی سوچ هر سړی 2 رقم کارونه لري. یو هغه کارونه چې په هغه کې د انسان توجه ضرورت زیات وي، فوکس باید چې زیات وکړي، په هغه کې د انسان چې کوم سوچ هغه زیات استعمالیږي. او دوم هغه کارونه دي چې هغه ته موږ شیلو ورک وایو. هغه که انسان وکړي توجه دونه نه استعمالیږي، فوکس یې دونه نه استعمالیږي، بغیر که چیرې دا رقم ډېر شیان په بیک ګراونډ کې شاوخوا چلیږي هم ته هغه کارونه کولی سي. لکه میسیجینګ سلو، د چا سره میټینګ کوونګ، د چا سره میلاویدنګ، د چا سره خبر کوونګ، دا ګرد په شیلو ورک راځي. ډیپ ورک هغه کارونه دي لکه څه رقم چې ما تاسو ته مخ وویله چې په دې کار کې د انسان چې کوم فوکس دی هغه ډېر زیات ضرورت وي. دغه کارونه که چیرې موږ په ښه وکړو، په ښه طریقه وکړو، نو انسان چې دی هغه در خپل هدف، در خپل ګول، در خپل مقصد پورې رسېدی سي. لکه څه رقم یو سړی وایي زه یو نوی شی جوړوم، یا یو نوی پروجیکټ جوړوم، یا یو کتاب لیکم، یا په بزنس کې زه یو فیصله کوم. دا په ډیپ ورک کې راسي چې په هغه وخت کې ستا باید سوچ، ستا باید فکر هغه زیات پر توجه یي چې زه څه شی ولیکم او کومه فیصله وکم، کومه بهتره ده. نو دا 2 رقم کارونه په دنیا کې وي. اوس د ډیپ ورک ضرورت ولې دی موږ؟ نو اتر دا خبر کوي چې کوم د دې رایټر دی د کتاب، هغه دا خبر کوي چې مخته ژوند چې کوم ژوند دی پای کې 3 رقم خلک په دنیا کې بچاوېدلی سي. معاشي طور پر نور چې په دې 3 کټګوري کې چې هر سړی رالی هغه نسي بچاوېدلی. یو هغه خلک چې کوم خلک پیسې لري، کیپیټل لري، نو هغه خلک راولاړ سي په یو ځای کې خپل چې کوم پیسې دي انویسټ کړي، پیسې په وګټي، بیا په بل ځای کې انویسټ کړي. دا خلک مخته یو مستقبل لري، دا بچاوېدلی سي د معاشي طور پر. دوم هغه خلک دي چې هغه چې نن زماني چې کوم مشینان دي، ټکنالوژیکل مشینان، لکه د پایلټ یو مثال دی چې هغه جهاز په خپله نه جوړي، خالي هغه تر معلوم دی چې جهاز به زه چلوم څه رقم. دا خلک بچاوېدلی سي په مخته ژوند کې معاشي طور پر. دریم هغه خلک دي چې هغه د یو فیلډ ماسټرز دي، په یو فیلډ کې ښه نوم وړی او پای کې ډېر کار کړی، پای کې ډیپ ورک زیات کړی. دا خلک هم مستقبل لري. لکه ډاکټر سولو، هغه مطلب یو د زړه ډاکټر سولو، هغه ته خالي د زړه په باره کې ډېر معلومات ورسره دي، ډېر تجربه لري، نو دا سړی مخته فیوچر لري. یا یو سافټویر انجینیر څو چې هغه ښه سافټویرونه جوړوي، ښه ګیمونه جوړوي او د هغه نوم ډېر وتلی او هغه په د خپل سکل، پر د خپل هنر باندې ډېر کار کړی، دا سړی په دا 3مه کټګوري کې راځي، دا هم بچاوېدلی سي. نو اوس خبره دا ده چې ډیپ ورک موږ وکړو څه رقم. How can we do it؟
اوس د دې چې کوم استعمالېدنګ دی په خپل ژوند کې هغه به موږ سره کم کړو. په دې کې 4 فلسفې دي. پاک یو مونسټیک اپروچ دی، یو بای موډل اپروچ دی، یو ریدمیک اپروچ دی، دا دریم اپروچ دی. څلورم چې کوم اپروچ دی هغه جرنالیسټیک اپروچ دی. مونسټیک اپروچ دا رقم دی چې یو سړی که چیرې ته یو کار په لاس ورکړي او هغه ته دا ووایې چې دا به ته زما دپاره کوې او هغه سړی راولاړ سي خپل ځان د دا شیلو ورکس چې کوم سوشل میډیا د انټرنیټ سولو د کور کارونه هغه ټوله سیټ کې خالي پر هغه کار باندې فوکس سي د 2 ورځو دپاره د 3 ورځو دپاره د هفتې دپاره هم کېدلی سي. دا چې دی مونسټیک اپروچ دی. دوم چې کوم اپروچ دی هغه بای موډل اپروچ دی. بای موډل اپروچ دا رقم کار کوي چې مطلب ته په خپل ژوند کې په خپل چې کوم ستا را روانه هفته را روانه ده یا را روانه میاشت را روان ده یا را روان کال کې په ته کوم کارونه کوي او پر کوم وخت به کوي چې په هغه کې ته بالکل فوکسډ یې. لکه د دې اسانه مثال دا رقم دی چې په هفته کې ته 2 ورځې دا رقم وټاکې لکه جمعه سوله، هفته سوله یا هفته سوه اتوار سوه چې په دې کې د انسان سره ټیم زیات وي نو هغه کوشش وکړي پر یو خاص پروجیکټ باندې دا خپل 2 ورځې ټول پر ولګي. دې ته وایي دوم اپروچ، دې ته وایي بای موډل اپروچ. دا هم په ډیپ ورک کې دا 4 اپروچز زه درته وایم. دا دوم اپروچ اول اپروچ هم درته ووایي. دریم چې کوم اپروچ چې زه به ذات خود خپله ډېر استعمالوم هغه ریدمیک اپروچ دی. ریدمیک اپروچ دا رقم دی چې یو انسان دا سوچ وکړي چې هره ورځ به چې څه وخت زه راکښېنم که پر 7 بجې راکښېنم که پر 8 بجې راکښېنم د 8:20 در 5 بجو پورې یا د 8:20 در 2 بجو پورې به زه دا کار په ډېر زیات فوکسډ باندې به کوم. یعنی زه خپله چې په یو پروجیکټ باندې کار کوم نو زه 4 غنټې هم پر ولګوم، 3 غنټې هم پر ولګوم، خو در 3 غنټې کمې نه چې در څو پورې ماته یو سلیوشن یو شی نه را رسېدلی. دا چې دی دا دریم اپروچ ریدمیک اپروچ. څلورم چې کوم اپروچ دی جرنالیسټیک اپروچ دی. جرنالیسټیک اپروچ و دې ته وایي چې د ورځې اول 2 غنټې به زه و ډیپ ورک ورکوم، بیا به 1 غنټه زه شیلو ورک ورکوم. مطلب د کور چې کوم کارونه دي پلانی شی راوړه، د پلانی خبرې وکړه، پلانی سړي ته ایمیل وکړه، دا سړي ته میسج وکړه، دې سره آل وکړه، دا شیلو ورک دی. 1 غنټه به زه دا کوم، بیا به زه ډیپ ورک کوم 2 غنټې، بیا به زه 1 غنټه شیلو ورک کوم. دا چې دی جرنالیسټیک اپروچ دی. نو دغه 4 اپروچ ما چې څنګه رقم درته وویله دا تی اوس په خپل ځان کې دا سوچ وکړه چې تی پر دا خپل ځان باندې په خپل ژوند کې په دې 4 اپروچ کې کم اپروچ پر خپل ځان باندې اپلای کولی ساس، کم اپروچ پر خپل ځان باندې استعمالولی ساس. لکه څرنګه چې ما خبر ته وکړه ریدمیک اپروچ چې ما درته وویل چې زه هم په خپل ځان باندې استعمالوم. ریدمیک اپروچ کې یو سجیشن زه تاسو در کوم هغه دا دی چې دا یو ټایمر دی. یو ټایمر ما اخیستی دی او د دې زیات ټایم میکسیمم ټایم یې 1.5 غنټه او زه دته زه ټیم ورکم 1.5 غنټه. بیا دا چې دی د نیوي سره روان سي شاته راځي پر 0 باندې راسي، بیا زه ریسټارټ کم، بیا 1.5 غنټه در 0 پورې راځي، دا زما 3 غنټې پوره سوه. نو دا رقم چې کوم د دې چې کوم ریدمیک اپروچ دی هغه دا رقم استعمالیږي چې زه خپل استعمالوم. نو دغه چې کوم 4 اپروچ ما درته وویل
دا څلور اپروچ هغه سړی خالي استعمالوای سي چې کوم سړی غواړي په یو فیلډ کې لکه څرنګه چې ما د انجینري مثال درکړي یا د ډاکټرۍ مثال مو درکړي یا یو بل فیلډ سافټویر ډیولپر نور هم په دنیا کې ډېر فیلډونه چې ته په هغه کې یو ماسټري لیول ته ځان رسوې نو دغه څلور چې کوم اپروچز دی په دې څلور اپروچ کې په دا څلورو فلسفو کې به یو فلسفه ته پر ځان باندې امپلیمنټ نو بیا ته در هغه خپل مقصد در خپل هدف پورې رسېدلی سئ